سلامونه ملګرو، هیله ده روغ او جوړ به وئ راته. زه بیا هم نن ورځ تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلم. هیله ده دغه ویډیو مو هم د تل په څیر د خوښې وړ وګرځي. راځو په دغه ویډیو کې تاسو ته د پای نیټورک خرڅول او پای نیټورک څخه نغدې پیسې ترلاسه کول درښیم. نو دوستانو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پای نیټورک اپلیکیشن څو کاله مخکې را جوړ شوی او تقریبا 50 میلیونه شاوخوا کسان په دې کې مایننګ کوي چې دغه اپلیکیشن کې موږ ته پای ټوکن راکول کیږي. دغه پای ټوکن په هیڅ یو صرافۍ کې تر اوسه لانچ نه دی. البته په صرافیانو کې پای ټوکن شته، خو هغه دغه پای ټوکن نه دی، هغه نور پای ټوکن دی. سمه ده؟ نو دا کوم چې موږ په پای نیټورک کې مایننګ کوو، دا نه تر اوسه په کوم صرافۍ کې لانچ دی او نه تر اوسه کوم ارزښت لري. خو زه راځم په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم چې موږ څنګه کولی شو همدغه ټوکن واخلو، یا هم موږ چې همدا خپل پای اپلیکیشن کې راټول کړي دي دغه واخلو، خرڅ کړو او نغدې پیسې ترلاسه کړو. دا چې قیمت څومره ده او څه ډول ده په افغانستان کې خرڅېږي، راځئ په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم. نو که ټولو نه مخکې زموږ چینل کې نوي، چینل سبسکرایب کړي او درسره لایک کړئ. ښه نو دوستانو، د پای نیټورک چې دا په افغانستان کې پی ټو پی په ډول خرڅېږي، یعنې موږ کولی شو دا په نورو اشخاصو خرڅ کړو چې بیا دغه اشخاص هم تاسو ته ښیم چې تاسو یې له کوم ځای پیدا کولی شئ. نو پای نیټورک څنګه چې مې ویل په هېڅ یو صرافۍ کې لانچ نه ده او تاسو مستقیم نشئ کولی دا په کومه صرافۍ کې USDT ته بدل کړئ یا هم خرڅ کړئ. نو صرف به موږ پی ټو پی کوو، یعنې نورو اشخاصو باندې بیا خرڅو چې ویډیو کې درته وایم چې د اشخاص څوک دي، له کوم ځای پیدا کوي. نو لومړی باید ملګرو تاسو د پای نیټورک د خرڅولو لپاره دغه شرایط هم پوره کړي وي. لومړی تاسو باید پای نیټورک KYC کړی وي. KYC څخه وروسته ستاسو ټوکن باید پای والټ ته راغلی وي. دا ګورئ دې تصویر کې دا پای والټ ده. پای والټ د ماینټ برخه ملګرو یو ټیسټ نیټ لري او یو ماینټ. تاسو به ماینټ برخه انتخاب کړئ. ماینټ برخه کې چې تاسو سره څومره ټوکن اویلیبل وي ملګرو، تاسو کولی شئ صرف دغه خرڅ کړئ. د تصویر کې وینئ ټوټل بیلانس 501.2 ټوکن ده او 500.3 اویلیبل دي. اویلیبل یعنې د لیږلو وړ دي چې موږ کولی شو دا یو بل چاته ولیږو او په هغه یې خرڅ کړو. نو که دلته تاسو سره اویلیبل ټوکن نه وي ملګرو، تاسو هغه تر هغه پورې چې اویلیبل نشي تاسو ته نشئ خرڅوی. اویلیبل به څنګه کېږي؟ کله چې تاسو KYC وکوئ او ستاسو KYC کمپلیټ شي او هغه 8 سټیپه چې موږ په ویډیو جوړه کړې وه هغه کمپلیټ کړئ، نو ستاسو پای ټوکن خپله دلته راځي وایلټ ته او اویلیبل کېږي چې بیا تاسو کولی شئ د پای ریکویسټ له برخې څخه هغه بل چاته ولیږئ یا هم پې خرڅ کړئ. اوس راځو چې دغه مرحلې مو وشوې او اویلیبل هم شول. اوس به خرڅو څنګه دوستانو؟ خرڅولو راځو تاسو ته معلومات در کوم. دوستانو، یو څه وخت مخکې ما یو څه تصویرونه په انټرنیټ کې ولیدل چې په دې کې راغلي چې په افغانستان کې ځینې دوکانونو کې تاسو کولی شئ پای په واسطه خرید او فروش کوئ، یعنې پای نیټورک دغه دوکانونو کې واخلئ او سودا پې وکوئ. چې زه فکر نه کوم دغه سیز د حقیقي وي، خو بیا هم دغه تصاویر مې تاسو ته راوړل. نو په دې ډول زه تاسو ته دا خرید او فروش نه وایم، زه راځم تاسو ته پی ټو پی درښیم. تاسو کولی شئ دا د پای نیټورک په ګروپونو کې په نورو اشخاصو خرڅ کړئ. دوستانو مثال په ډول دلته ګورئ، دا په فیسبوک کې یو د خرید او فروش ګروپ د پای نیټورک په افغانستان کې ده چې دلته بیا هر څوک خپل قیمت هم لیکي او ورسره لیکي چې ما ته مثلا پای نیټورک په کار دی، په دغه نرخ کې اخلم، لکه څنګه چې تصویر کې. نو دلته هر څوک راځي پای نیټورک اخلي او خرڅوي. نو موږ او تاسو هم کولی شو د همدې ګروپونو د لارې لاړ شو، دلته کسان پیدا کړو، د خپل پای نیټورک پې خرڅ کړو. لکه څنګه چې تاسو تصویر کې وینئ، ما د یو خرید و فروش ګروپ په افغانستان کې مثالونه راخیستي چې دلته ډېر خلک د پای نیټورک د اخیستلو غوښتونکي دي. ګورئ هر چا میسج کړی چې موږ دغه پای نیټورک اخلو. نو اوس به ملګرو را باشم زه خپل فیسبوک ته، فیسبوک سرچ افشن کې ورته تاسو همدغه ګروپونه سرچ کړئ او پکې جوین شئ. مثال په ډول پای خرید او فروش ګروپونه دي، دا سرچ کړئ. دا ګورئ دغه ګروپونه تاسو ځان سره سرچ کړئ، پای خرید او فروش په افغانستان کې. نو په دغه ګروپونو ته تاسو راشئ او دلته تاسو ځان ته پوسټ کېدئ. دلته ځان ته پوسټ کېدئ دوستانو چې د چا په کار وي هغه حتما تاسو څخه پای اخلي. او په یاد مو پای نیټورک ډېر زیات خلک اخلي دوستانو. څنګه چې مې پوسټونه هم تاسو ته وکتل، نو تاسو راتلی شئ په دغه ګروپونو کې ځان ته پوسټ ایښودلی شئ او دغه ځای کې خپل پای نیټورک خرڅولی شئ. نو دلته تاسو ته بیا نور کسان پیدا کېږي چې هغوی له تاسو څخه دا پای نیټورک اخلي او بدل کې نغدې پیسې تاسو ته دوستانو درکوي. نو په یاد مو وي چې په افغانستان کې صرف همدغه پی ټو پی د لارې ملګرو دا کار کېږي. صرف پی ټو پی د لارې تاسو کولی شئ دا واخلئ او یا هم خرڅ کړئ. نو قیمتونه دوستانو، قیمتونه هم د هر شخص مختلف وي دوستانو او هر څوک په مختلف نرخو کې اخلي. مثال په ډول دا ګورئ پای نیټورک اخلي، دا کس ګورئ پای نیټورک اخلي،
مثالا دلته که لاندې راشو نور کسان هم دي چې پای ټوکن اخلي تاسو ته نغدې پیسې درکوي. ګورئ دا کس پای نیټورک باره کې میسج کړی ده. نو ګورئ دا کس هم پای نیټورک اخلي 40 سنټو باندې هر پای نیټورک. نو دلته ملګرو ګورئ هر څوک پای نیټورک اخلي او خرڅوي هم همداشان. نو تاسو به څه کوئ دوستانو چې دلته به داسې یو کار کوئ چې مخامخ معامله له خلکو سره وکوئ. آنلاین معاملاتو کې په چا زیات اعتبار مه کوئ. کوشش وکوئ که هر څوک مو دلته پیدا کړو نو مخامخ معامله ورسره وکوئ، دا ډیره بهتره ده. او که آنلاین هم کوئ د درېمګړي کس په واسطه دغه معامله وکوئ. خپل پای ټوکن مقابل شخص ته ولېږئ او له هغه څخه نغده پیسې ترلاسه کوئ. او نرخونه مې هم وویل چې د هر چا مختلف دي، نو تاسو ورسره په خپله نرخو کې جوړ شئ او خپل پای ټوکن واخلئ، خرڅ کوئ. نو دغه دوستانو د پای نیټورک د خرڅولو په باره کې ویډیو وه. هیله ده چې یو څه معلومات مو ورسره ډېر شوي وي. نو څنګه چې مې ویل پای په هېڅ صرافۍ کې لانچ نه ده او څوک چې تاسو ته وایي لانچ ده یا یې ولېږئ نو په هغې خبرو مه غلطېږئ چې خپل ټوکن د لاسه ورنه کوئ. نو یوازینۍ طریقه په افغانستان کې همدغه پی ټو پی یا مقابلو اشخاصو باندې خرڅولو د لارې وه چې څنګه مې درته وښوده. د دغو ګروپونو په واسطه تاسو کولی شئ اشخاص پیدا کړئ او خپل پای ټوکن پې خرڅ کړئ. نو دغه زموږ ویډیو وه. هیله ده ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر بیا زه نور تاسو په خدای سپارم.